په هلمند کې د احتکار مخنیوي او د نرخونو کنټرول کمیسیون چې مشري د ولایت مقام او سکرټریت چارې د صنعت او تجارت ریاست په غاړه دي، د احتکار مخنیوي په تړاو خپل فعالیتونه چټک کړي دي. همدې کمیسیون په خپله څارنیزه کتنه کې دوه هغه مارکیټونه کشف کړي چې د احتکار لپاره پکې غنم ذخیره شوي وو. د هلمند ولایت مقام ویان وایي احتکار کوونکي کسان عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي او احتکار شوي غنم به د بازار د نرخنامې برابر پر خلکو پلورل کیږي. دوه مارکیټونه کشف شول چې هلته ډېر زیات غنم ذخیره شوي وو او هغه مارکیټونه وتړل شول او هغه کسانو چې دا احتکار یې کړی وو هغوی بندیان شول. نو د ولایت مقام قاطع او جدي فیصله دا ده چې دغه ګیر شوي غنم او همدارنګه چې اوس نور ګیرېږي هغه به احتکار کوونکي به زندان ته سپارل کېږي، دوسیه به یې محکمې ته سپارل کېږي او هغه احتکار شوي غنم به د بازار د نرخنامې موافق پر خلکو باندې پلورل کېږي. د هلمند ولایت مقام ویان وایي لښکرګاه ښار کې مرکزي فقهي مجلس یوه اتفاقیه فتوا صادره کړې ده. ټول هغه توکي چې د انسانانو او حیواناتو د ژوند په بقا کې اړین وي د دغو توکو ذخیره کول او د ګرانۍ لپاره ساتل احتکار او حرام بلل شوي او مسؤلینو ته دنده سپارل شوې چې مخنیوی یې وکړي. او هغه څه چې غیر د دغه شیانو څخه دي لکه مثلا تیل، ګاز، بوره، پلمیټ او نور مواد، د علماء کرامو دا اتفاقیه فیصله ده چې کله اسلامي حکومت هغه د هغه شیانو احتکار منع اعلان کړي نو هغه حرام ګرځي او د مسؤلینو دنده ده چې باید اجرات وکړي. بلخوا د لښکرګاه ښار یو شمېر اوسېدونکي د احتکار د مخنیوي او د نرخونو کنټرول کمیسیون هڅې ستایي چې دا ولایت کې هغه کسان قانون ته سپارلي چې په لوی لاس یې د خوراکي توکو د احتکار لپاره زمینه سازي کول. نو خو دا ګرانیږي، یعنې په اول سر کې چې دغه رشه واخیستل شوله، دغه لونه شروع شوله، غنم په 95 ته راورسېدل، اوس هغه د 140 ته ورسېدل. دا خو ډېر ښه پر ځای اقدام دی دولت د خوا څخه، ځکه چې خلک یې د غنمو د سیزن پر وخت باندې رانیسي، بیا یې ږدي تر څو په ژمي کې ګران سي او بیا یې خرڅ کړي. دا بیا په ژمي کې د خوار او غریب د رانیولو توان یې نه لري. نو دا ډېر ښه اقدام دی دولت د خوا تر څو د دې کار مخه ونیسي. باید ویل سي چې نه یوازې د احتکار د مخنیوي او نرخونو کنټرول کې ولایتي ادارې هڅې ګړندۍ کړي دي، بلکې د بې کیفیته او کچکي توکو په مخنیوي سره د کورنیو تولیداتو استعمال ته زمینه برابره کړې ده.